اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو، زه یم ستاسو د خوږ زړه ملګری هدایت الرحمن یوسفزی د ایم ایس ایکسل 2010 د ټریننګ سره. راځئ ایم ایس ایکسل کې نور به مخ په وړاندې بوځو، نو راځئ زما سره اوسئ. ګرانو قدرمنو کتونکو، په ایم ایس ایکسل کې چې کړي وو مونږه پیج لی اوټ مینیو مونږ شروع کړې وه، د پرنټ ټایټلز پورې مونږ راوستې وه، نور به پکې مونږ مخ په وړاندې ځو. پای کې زما سره نننی اپشن راځي، وید راځي، هایټ راځي او سکیل راځي. سکیل ټو پیټو د دې ځای نه مونږ سیچر کولی شو. ګرانو قدرمنو کتونکو، د دې ځای نه مونږ د پیجز سیټینګ کولی شو. د دې ځای نه فرض که تاسو د وید په لحاظ سره پیجز لیدل غواړئ، فرض که یو پیجز لیدل غواړئ، تاسو په دې ځای کلیک کولی شئ. 2 پیجز، 3 پیجز، 4 پیجز، 5 پیجز، څومره پیجز تاسو د وید په لحاظ سره لیدل غواړئ، تاسو د دې ځای نه کلیک کولی شئ. فرض که د 9 نم زیاتې تاسو لیدل غواړئ، تاسو سیچل کولی شئ، یا تاسو په خپل دغه باندې خوښه باندې پیجز لیدل غواړئ، یعنې کې د دغه نمبرې چې مونږ ته راکړي د دې نه زیاتې یا کمې تاسو لیدل غواړئ، نو تاسو د دې ځای نه د دې سیټینګ کولی شئ. دا ټوټل سیټینګ چې دی ما ته راکړلی، پیج سیټ اپ چې دی دا ما ته راکړلی. فرض که تاسو وایئ چې وید دې په هایټ کې بدل شي، هایټ دې په وید کې بدل شي، تاسو دلته په لینډسکیپ باندې کلیک کولی شئ. دلته د دې ایډجسټمنټ زیاتولی کمولی شئ، د دې ځای نه زیاتولی شئ، دې ځای نه کمولی شئ. دلته فرض که پیج ټو پیج څومره پیټي، دلته وید بای، نو د دې ځای نه تاسو سیچل کولی شئ. دلته زما سره په دې کې لیکلی شئ تاسو. فرض که پیج سایز چې تاسو په کم یو کې لیدل غواړئ، یا لیټر او پیج پای سایز کې مونږ ته راکړي وو، دې سایز کې مونږ ته راکړي وو، تاسو کم یو کې پیج لیدل غواړئ، نه تاسو د دې ځای نه سیچل کولی شئ، کلیک کولی شئ زما سره. دې ځای نه تاسو د دې پیج ټوټل سیټینګ زما سره تاسو کولی شئ. بل اپشن پکې راځي هایټ، نو هایټ هم دغه شان د وید په شان دی اپشن دی. ګرانو قدرمنو کتونکو، دا دی زما سره سکیل، او تاسو د دې ځای نه فرض که پیجز باندې کلیک کړي چې مونږ څو پیجز لیدل غواړو، د هغې سکیل تاسو د دې ځای نه زیاتولی کمولی شئ. کله تاسو زیاتوئ نو د پیج هغه بریک چې دی زما سره هغه مونږ ته ظاهریږي. دا خو زما سره دا اپشن و. اوس دلته راځي بل اپشن چې پکې زموږ سره راځي، نو بل اپشن راځي زموږ سره ګرانو قدرمنو کتونکو، شیټ رایټ ټو لیفټ. فرض که تاسو په دې کلیک کړئ، نو شیټ هغه هیډینګ او رو نمبر چې دي زما سره هغه چلو شو، رایټ طرف ته لاړو، او کالم هیډینګ چې دي د رایټ نه به لیفټ طرف ته ځي. فرض که دوباره تاسو په دې باندې کلیک کړئ، نو سیچل کېږي زما سره هغه پیج خپل نارمل حالت ته ځي. دلته ویو دی زما سره، ګریډ لاین ویو فرنټ او هیډینګ ویو فرنټ. ګریډ لاین چې کوم د سیل دا باډر دی، دې ته ویلی شي ګریډ لاین. فرض که تاسو وایئ چې دا دې اوس مونږ ته ښکاري، تاسو د یو ویو باندې کلیک کړئ چې نه دا دې مونږ ته نه ښکاري، سیل کېږي زمونږ سره غایب شو. تاسو ولیدو، فرض که زه پرې دوباره کلیک کړم، دا زما سره سیچل شو، ویو شو زما سره. بل پکې راځي پرنټ. فرض که دا هیډ لاین چې زما سره کم دي، دا چې ګریډ لاینز چې زما سره دي، ساري ګریډ لاینز چې زما سره دي، چې دا پرنټ شي، نو ما دلته کلیک کوم په پرنټ باندې. اوس چې کوم د کیبورډ نه کنټرول پلس F2 وهم، نو زما سره کم ګریډ لاینز چې کم باډر چې د سیل هغه زما سره به الریډي پرنټ کېږي. بل چې دی زما سره هیډینګ ویو فرنټ، دا زموږ سره چې کم کالم هیډینګ راکړي یا رو نمبرز راکړي. فرض که زه یم چې دا د ویو شي زما سره، نو زه په دې ځای باندې کلیک کوم. اوس خو الریډي ویو دی مونږ ته، زه یم چې نه د دې ماته نه ښکاري، نه دې ویو کېږي، نو ما په دې کلیک کړو، نو زما سره غایب شو. فرض که زه یم چې ویو، نو زما سره الریډي رالو. زه یم چې دا دې پرنټ شي زما سره، نو زه به کنټرول پلس F2 وهم، تاسو یې کنټرول پلس F2 نه چک کولی شئ. نو زما سره 1 2 3 5 او کالم هیډینګ زما سره دا رالو. دا خو د هوم مینیو چې د ساری د پیج لی اوټ مینیو چې دا اپشن نو ګرانو قدرمنو کتونکو، دا نارمل اپشن. نو د نیکسټ ویډیو پورې ماته اجازت راکړئ. د الله په امان، الله نگهبان.